پلان مې د قرضدارانو نه تښتېدلی دی. پرون قرضدار راغلی چې دغه ویلې وایي چې دغه پیسې راکوي وایي چې که پیسې نه وي یو خور دې راکوي چې زه یې په قرضدارۍ کې درنه ونیسمه. ته ولاړې چې دا خبره یې وکړله ستا مخکې وکړله دا ستا خوږېږي اما سره د یو شربت وسه نشته چې زه دوی ته راولم. بچه دا درد کوي درد کوي دې مصرف زموږ دغه د فامیل یو وړکې کلب مې هم تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کړله چې دغه د ماشومانو ژوند تاسې ګورئ هغه مخکنی ژوند چې دغه ماشومانو په کور کې خوراک لپاره څه نه و په تنکاري نه و په خپو کې چپلکې نه وي نو زموږ د الله فضل کرم سره د مسافر ورونو په برکت سره چې مرسته یې ورته راولېږله او د دوی په ژوند کې یو بدلون راغی نو زموږ اوس د دوی دغه پیلي حالات اوسني حالات تاسې په ژوندي بڼه ګورئ چې د دوی په ژوند کې څونه فرق راغی یعنې هر یو څیز دوی ته موږ واخیستله دغه لاسونه وګورئ دغه تیږې ماتوي دا کور دپاره یو څه پیدا کوي بچه جامون ته وګورئ بچه دا یې جامې دي بچه مه ژاړئ ښه مه ژاړئ دا یې جامې دي دا وګورئ جامې ایسته که جامې نشته دی جامې نه لري بچه ته ولې ژاړې ته ولې ژاړې بچه خیر دی خیر دی بچه دې خپونه ژاړي د دې خپې نه وروره چې بیخي نو ورته تکلیف کړي درد کوي بچه درد کوي دا زخمونه خیر دی بچه خیر دی بچه بچه درمل نه کومه ښه بچه چوپ درمل نه کوم ښه بچه انشاءالله ډاکټر دې وړم بچه د دې اپریشن مصرف یې ویلې څومره مصرف راځي نو زموږ دغه فامیل ما دفتر ته وغوښتی زما دفتر ته راغلي نور زموږ تاسو ته معلومه ده چې د روژې مبارک میاشت لپاره ډېر کم وخت پاتې دی نور زموږ دغه مرستې مې اوس نه شروع کړي دي چې تر څو دغه روژې مبارک میاشت لپاره په یو زیات اندازه دغه ناچارو فامیلو سره باید موږ مرسته وکړو نو زموږ دغه مرستې مې اوس نه پیل کړي دي نو زموږ دغه فامیل زما دفتر ته راغلي ده نور یو 100 روپۍ به ورکړم یو 10,000 روپۍ افغاني تاسې ګورئ یو 10,000 روپۍ به په دغه فامیل باندې وسپارم چې راتلونکي روژې مبارک میاشت لپاره یو څه واخلي او دغه ماشومانو لپاره څه واخلي نور خور جانې دغه 10,000 روپۍ دي خو کمې دي خو په زیاتو حساب که او ځان لپاره دغه ماشومانو دپاره د روژې مبارک میاشت لپاره یو څه واخله نور خور جانې دغه زموږ له طرفه مرسته ده چې په تا یې سپارو بس همیشه خور جانې دعاګانې کوه ټول مسلمانان ټول افغانان په دعاګانو کې یاد ساته زموږ په ویډیوګانو کې د سبسکرایب بټنه فعاله شوې ده نور هغه ورونه خویندې چې بار اوسېږي نور هغو نه هیله کوو چې دغه زموږ ویډیوګانې سبسکرایب کړئ نو زموږ ستاسې د اکاونټ نه به هره میاشت زموږ اکاونټ ته 15 روپۍ راځي او انشاءالله دغه 15 روپۍ به دغسې ناچارو کورنیو باندې سپارل کېږي او یا به ورته یو څه اخیستل کېږي